د لوی اختر پر رسیدو سره د توکو نرخونه ټیټ دي خو بازارونه یې ساړه دي. په راپورټ کې د خیاطیو او وچو میوو له بازار او اختریزو میلو لپاره د خلکو د اړتیا وړ شیانو پر نرخ او خلکو پر وضعیت انځور وړاندې کوو. ډنډ غاړه د جلال آباد ښار د وچې میوې تر ټولو لوی او ګرم بازار و. وړاندې به د اختر په ورځو او شپو کې دلته خلک سودا اخیستلو ته په کتارونو ولاړو، خو دا ځل سره له دې چې نرخونه هم ټیټ دي، د پیرودونکو ګڼه ګوڼه پکې کمه ده او ډېر لیواله نه دي چې وچه میوه واخلي. د یاد بازار له یو شمېر هټیوالو سره خبرې کوو چې ولې سږکال د وچې میوې بازار سوړ دی او راوړې سوداګانې ورته لا هم پاتې دي. د وچې میوې پلورونکي وایي د بازار سوړوالي لوی لامل بیکاري او د خلکو کمزوري اقتصاد دی. وچې میوې بازار خو لږ کمزوری شوی په دې دی چې پر اوسه کال د تېر اختر وړوکی اختر بازار لږ د نسبت د دې نه ښه اوس ریټونه هم برابر شوي دي خو د خلکو رسې خوند نشته، جوش نشته که نه. په دغې وخت کې به زموږ کتارونه دغلته مخکې ولاړو د وچې میوې بازار هر چې نسبت مثال که میوه ښیي که بادام ښیي که هر چې ښې ارزانه شوي دي. بازار ډېر کمزوری شوی دی اوس وخت. وجه اقتصاد دی، د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی اوس وخت. اقتصاد چېرته زه ځوان یم مثال بل ځوان کاروبار نشته. هر سړی چې ګوري هغه دومره کوي چې خپل ځان ساتي. چا وچې میوې ته وسه نشته اوس وخت کې، که نه 1 کیلو بادام پر اوسه کال په 350 اوسه کال په 300 دي، دغه شانته 1 کیلو ممیز په 200 اوس په 1.5 دي. نه خو دغه شانته خو د خلکو سره هغه د اقتصاد پیاوړي نه دي، کمزوري شوي دي او خلکو سره پیسې نشته. اکثره خلک بیکار هم دي، وظیفې د لاسه ورکړي. نو ننګرهار خلک خو د بازار خلک اکثره دفاترو کې کارونه کول د ماشهور دي. نو نسبتا د نورو کلونو سږکال بازار لږ سلو دی. نورو کلونو نسبتا ښه دي، ارزانه شوي دي او داسې لکه نور کلونه به نرخونه زیات ول ځکه چې مشتریان زیات و، عرضه او تقاضا ده. نو چې کله تقاضې ډېرې وي ډېر حتمي فرق کوي. د وچې میوې د پلورونکو خبرې مو واورېدې. دا بیا په جلال آباد ښار کې د مټایي کلچو یو شمېر نورو اختریزو خوږو بازار دی چې د ښار په شمول ورته له 22 ولسوالیو هم پیرودونکي راځي. خو یو شمېر هټیوالي وایي لوی اختر کې اکثریت خلک قرباني کوي، وچه میوه او اختریز خواږه ډېر نه رانیسي. د دوی په وینا بازارونه یې کمزوري دي، خو داسې هم نه ده چې ورته دې ناهیلي شي، ځکه هغه کسان چې قرباني نه نیسي بیا د خوږو رانیولو په ځای همدلته راځي او د اړتیا وړ توکي له ځان سره وړي. په وچنی اختر کې خو فروش هم ډېر ښه و او هر سړی چې دی توجه د میوې ته و که نه. لوی اختر خو د غوښې اختر ده لږ، خو مالونه انشاءالله وځي. مونږ تیاری هر شی هم نیولی د کلچې، ځلوبۍ، میټایان، کیکونه او ماشاءالله ښه دی. خلک راځي خو انشاءالله ټایټ روان دي کارونه پوه شولې. بس خلک وړي کلچې ملچې وړي او ښه دی، ښه ټایټ روان دي. هغې کې هم خو ماشاءالله دې اختر کې ښه دی. ماشاءالله کلچې هم خرڅېږي او خلک وړي انشاءالله. خلک مې دې وړي اختر او اختر دی نور خوشحالۍ خلک خوشحالۍ کوي. د وچې میوې او د خوږو له بازار ورهاخوا د اختر یو بل په زړه پورې او د ډېرو کورنیو د کوچنیانو د هیلو پوره کوونکی بازار د خیاطۍ مارکیټ. دلته هم له خیاطانو سره غږیږو چې سږکال کاروبار څنګه دی، خو دوی هم هغه ډول له کارونو خوښ نه دي لکه پخوا، ځکه د تیر په پرتله کمو خلکو ورته کالي د ګنډلو لپاره راوړي دي. د ماشینونو بخۍ روانې دي، خو د ګڼو هغو خلکو په جامو ګیندې نه باسي چې وړاندې به یې ورته کالي راوړل. د یاد مارکیټ د کالیو ګنډونکي وایي پخواني پیرودونکي یې ګڼ له هېواده وتلي دي او کوم چې پاتې دي زیات یوازې خپلو ماشومانو ته د اختر کالي کوي او خپله وایي چې په زړو جامو کې به یې تېر کړي، ځکه اوس د ډېرو د اقتصاد چله ناسته شوې ده. غربت زیات دی، ډېر خلک غریبانان دي پوه شوه. نو هر څوک کوشش کوي چې هغه اولیه موادو ته رسیدګي وکړي او بیا خو چې د جامې او دغه دا خو داسې د شوق او ذوق شی دی که نه. نو زیاتره خلک نو د کار په نسبت د نورو کلونو په نسبت چې د کار لږ کمزوری دی نه د یوازې د خیاطۍ نه، اگر چې د هر کاروبار وګورې که نه کمزوری دی. که درته ووایم زیاتره خلک راشي هغه خپلو بچو ته جامې وکړي، خپل ځان پرېږدي او زه به په زړو کې تېر کړم. لامل یې دا دی وروره چې خلک غریب دي، کاروبار نشته دی. د هر چا نه چې پوښتنه کوي، پخوا به موږ مثال اخیستلي 500 د خلکو نه ښه په خوشحالتیا به یې راکولې، خو اوس چې مقصد موږ چاته په 350 روپۍ خبره وکړو هم راته وایي چې وروره ولا ډېرې زیاتې دي. هلته په 300 روپۍ په کوڅه کې راته ګنډي او ته مې ګاهک مثال د ستا تر مدام ګاهک پاتې شوی یم. خیر د لږ ګزاره وکړه، بیا موږ ورسره ګزاره کوو، مثال چا نه 350 والو، چا نه 400 واخلو، خو مګر بیا هم شکر د الحمدلله انشاءالله الله پاک به یې ښه کړي. بېرته به هماغه وختونه راشي، بېرته به هماغسې مشتریان پیدا شي.
یادو بازارونو کې له هغې اخیستونکو سره خبرې کوو چې د بېلابېلو توکو او لباسونو د رانیولو لپاره جلال آباد ښار ته راغلي دي. دوی وایي خوښ دي چې اختر په خپل وطن کلي او کور دی، خو یو څه د نورو اخترونو سره توپیر لري او کمرنګه دی. اخیستونکي هم په 2 ډلو ویشل شوي دي. هغوی چې کاروبارونه یو څه جوړ دي وایي توکي ارزانه دي او په ډېرې لیوالتیا یې رانیسي، خو یو شمېر نور بیا زیاتوي چې اختر ته سودا کوي او د نور کله کم او ارزانه بلټوي. ولا نسبتا د اختر تیارې د تیرو کلونو په اندازه باندې لږ زره کمزوری دی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس ټول خلک استادان دي، کباغه دي، معاش دی. معاش سیستم د 3 میاشتې کېږي بند دی. په دې خاطر باندې اوس لا بازار لږ تر اوسه پورې سوړ دی نسبت د وړوکي اختر نه. په دې سوړ دی چې دلته د غټ اختر دپاره د قربانۍ اختر دی، خلک چې د مالونه ساتي. تیر اختر په پرتله بازار څه ناڅه د دې لوی اختر لکه کمزوری د رخت فروشانو که دا نور دي. او اوس راغلم چې وګورم او یو جوړه جامې ځان ته وکړم. ارزاني شته راغلي، ځکه مهم لامل دا ده چې هغه تقاضا کمه شوې ده د مشتریانو د کوچني اختر په پرتله. او د لوی اختر لپاره کلچې، میټایي، جلابي د اخلم او سکلې د غټ اختر انشاءالله ډېر ښه روان دی. خلک ډېر ګڼه ګوڼه د خلک راغلي دي، ډېر اطرافو ځایونه راغلي دي. خلک کلچې او میټایي جلابیانې علي او انشاءالله ریټونو ډېر ښه دي، مناسبه ده. او دغه اختر لوی اختر کې انشاءالله ډېر خلک هم خوشحال دي. د ټولو ستونزو سره چې خلکو یادونه وکړه، بیا هم هیله مند دي چې وضعیتونه به ښه کیږي او دوی به د پخوا څو چنده ښه بازار او مشتریان ولري.